او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د کوزي پښتونخوا نه تاسو ته د ډېر مهمو جګړیزو خبرونو او په عین حال کې د ستاسو د ځینو پوښتنو د ځوابولو سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. هیله ده چې د لباس عافیت په تن ولرئ او دا برنامه انشاءالله سره واورئ او د خبرونه خبر شئ. لومړی خبر د خیبر پښتونخوا د کورمې منطقې نه خبر را رسېدلی دی چې د پنجاب یرغلګرو پوځ پر کاروان باندې مجاهدینو حمله کړې ده. دغه په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي دي، ډېر فوجیان زخمیان دي او 6 ډریوران ترې ژوندي مجاهدینو ځان سره برمته کړي وړي دي. 18 د جنوري یعنی پرون ورځ د اسماعیل خان ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند په عمران خان کلي کې طالبانو د دراسکوف په ټوپک په ذریعه یو برید کړی دی چې هغې کې یو عسکر وژل شوی دی او امنیتي کمرې ویجاړې شوي دي. په 18 د جنوري د اسماعیل خان سویلي وزیرستان کې د شاکتوی ولسوالۍ د کراچ په سیمه کې د دراسکوف په برید باندې 2 پوځیان وژل شوي دي. په 14 د جنوري ولایت پیښور خیبر ایجنسي د دراسکوف او نارنجکو په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي او امنیتي کمرې هم ویجاړې کړل شوي دي. د روانې میاشتې د باړې ولسوالۍ اړوند دوربخیل پوځي کمپ څخه هم یو کس چې د پوځیانو دی یعنی د پنجاب پوځیانو ته اوبه وړونکی و په نامه د ساجد، هغه دوی ژوندی نیولی، تحقیقات یې ترېنه کړي دي او پس د کلي د مشرانو په ضمانت سره خوشي کړلی شوی دی. 18 د جنوري یعنی نن ورځ د اسماعیل خان ولایت کې د ټانک ولسوالۍ اړوند د مغزیو په کلي ته د پنجاب پر پوځ برید شوی دی چې په دې کې ډېر کسان ژوبل شوي دي او مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. طالبانو د اعلامیې په ترڅ کې د بلوچستان کلات د مکران ولایت خزدار سیمې څخه مولوي یاسر په مشرۍ یو ډلې چې د غورځنګ له مشر یعنی ابو نور محمد محسود ته د بیعت اعلان کړی دی او د مجاهدینو سره یو ځای شوي دي. په 18 د جنوري د اسماعیل خان ټانک ولسوالۍ طالبان د طالبانو په جامه کې د غلو سره مخامخ شول. یعنی خپل طالبان د یو بل ډلې چې د طالبانو په لباس کې وو او غلا او شوکه کوله د هغوی سره مخامخ شول چې په غلو باندې ډزې وشي. په جوابي کاروي کې د غلو سربراه ووژل شو او نور په تیښته باندې کامیاب شول. مجاهدین دا خبره کوي چې دا غلو ډله د حکومت تر سرپرستۍ لاندې په سیمه کې غلا او شوکې کولې او د طالبانو په جامه کې خلک له طالبانو نه متنفر کول. نو خلک د په دې مطلع اوسي چې دا داسې ډله چې دا طالبان نه دي، دا مجاهدین نه دي، بلکې دا غله دي او د پنجاب لاسپوڅو دا د سیمه کې دغه کړي دي تر څو مجاهدین پې باندې بدنام کړي او د دې ډلې نه د خلکو شکایتونه ډېر زیات شوي وو. نو دوی خلکو ته دا اطلاع ورکړې ده. نن ورځ 18 د جنوري بنو ولایت لکی مروت د ولسوالۍ کې د غزنی خیلو په سیمه اسمت آباد سره نږدې د پولیسو خپل د غچ اخیستلو په مطلب باندې چې کله د یو کس اوله ورځ د پولیسو وژل شوی و، نو د هغه په نتیجه کې یو مجاهد باندې حمله کړې ده چې هغه مجاهد انعام الله نومیده او هغه په شهادت رسول شوی دی. په 18 د جنوري د اسماعیل خان کې همدغه نن غرمې ورځ د کلاچي ولسوالۍ اړوند د ټوني خیلو پر کلي پر سړک باندې د پوځیانو په قطر د راکټونو او دراسکوف په ذریعه حمله وشوله. په نتیجه کې 15 پوځیان ووژل شول. او آخر خبر دا دی چې د منګلباغ طالب مجاهدینو قومندان د هغه زوی کمانډر طیب اجنبي د خپلو ملګرو او مجاهدینو سره د تحریک طالبان امیر حافظ ګل بهادر سره بیعت کړی دی او هغه سره یو ځای شوي دي. دا و د کوزي پښتونخوا نه د کورمې او د اسماعیل خان د باجوړ د خیبر ایجنسي او د پیښور د سیمې نه د نن ورځې تازه واقعات او معلومات چې تاسو سره ما یو شریک کړل. راځم د ستاسو د پښتنو په هکله کې په عبدالقیوم ورور وایي چې دا حملې چې په پاکستان کې کیږي دا د استخباراتو د پاکستان
دسیسه ده. د افغانستان طالبان هم پکې ګډ کار کوي، دوی یو بل باندې حمله کوي او د ملت فکر بل خواته اړوي. یعنی دې دوست په نظر باندې دغه خبرونه چې موږ د ټول لوی پښتونخوا د یو سیمې نه چې کم از کم د نیم پاکستان نه خورې زیاته ده دا کیږي، دا وایي دغه ټول دسیسه ده پاکستان ملټري کوي او د دې نه دی ګټه اخلي. زه قدرمن ورور ته دومره باید ووایم چې دسیسه په یو حمله، دوه حملې، 10 حملې کېدلی شي، اما په سلهاو حملې چې هر ورځ وشي دا نشي کېدلی. دې کې به د دسیسې لپاره یوه دوه پخوا چې تاسو معلومه په پولیس لاین پېښور باندې حمله وشوله، په کراچۍ کې د پولیس لاین په مرکز باندې حمله وشوله، هغه موږ ښکاره تشریح او توضیح کړلې د دلایلو سره چې دا د پاکستان خپل کارو او په داعش یا په طالبانو باندې اړه خپل اهدافو ته رسیدلو لپاره دوی دا کار کوو، ځکه چې هغه کار په هغه سیمه کې د دې خلکو د توانایي نه پوره نه او بل دا چې هلته د کوم انتحاري دغې خبره دوی کوله په یو انتحاري کې هغومره کس نه وژل کېدل. مګر دلته خبره دا ده چې په یو سیمه نه دي، په 10 سیمو کې نه دي، په سلهاو سیمو کې او د 350 نه تر 400 ګروپه متحرک او فعال دي. نو دسیسه د یو اردو 400 ګروپونه په خپل ځان په خلاف باندې په ټول ملک کې چې کاملا امنیت له منځه ویسي او نظام د خطر سره مخ کې، دا بیا ستراتیژي نشي کېدلی، دا پلان نشي کېدلی او په همدې دلیل دا غلطه خبر به وي چې موږ دا وایو دا ټول پروګرام د پاکستان پوز دی او هغه کوي. دې کې ما تاسو شک نشته چې پخوا هم ویلي دي چې د پاکستان پوز ډلې لري، یعنې په د تحریک طالبان پاکستان په ډله کې 30% د آیسای کسانو، خو هغوی د دغه د عملیات پاکستان د خاورې دننه عملیاتو کې دونه لاس نه لري لکه بهر کې چې لاس لري تر څو پاکستان لپاره اسناد جوړ کړي. دا عملیات چې اوس دننه شروع شوي دي هغه ډله ده چې د پاکستان د آیسای د اختیاره وتې ده او د خاورې او د سیمې ازادي غواړي. بله خبر دا ده چې د بلوچستان لیبریشن فرنټ خو د 40 کالو رئیس د پاکستان نظام په خلاف جنګیږي او همدارنګه پښتو ژغورنې غورځنګ چې کوم مبارزه شروع کړې ده هغه د نظام په خلاف ده. کوم واقعیت چې د نظام د خپل د خوانه کېږي تاسو معلومه ده، دغه موږ تاسو راپور درکو، تاسو اطلاع درکو چې د پاکستان د پوځیانو کار دی او د بدنامولو لپاره دی. دا د کوم یو چې د مجاهدینو هغه د خپل مجاهدینو د سورسون نه لاس راځي او موږ هغه تاسو سره شریکو چې هغه د پاکستان د پوځ لاس نشته دی. هیله ده چې تاسو د پښتنې ځواب شوی او قناعت وړم وګرځي. دویمه پښتنه فرید الله درانی ورور کړی ده، هغه وایي چې هغه 3000 امریکایي سربازان چې د افغانستان څخه وروسته ووتل نو د هغوی په تړاو آیا چې معلومات شته، سم اوریدلې دي هغه سوشل. په دې هکله زما برنامه په هغه وخت نه شروع وي، تر اوسه ما دا خبر کړی ده چې هغه 3,500 امریکایي پوځیان سره د 15,000 نور د هغې متعلقین پاکستان ته ویستل شول چې په دې کې تاسو معلومه ده هغه 3,500 کسانو بیرته معلوماتو نشو چې دوی امریکې ته ورسول یا لاړل یا نه لاړل، ځکه کله چې پوځ د یو ملک وځي او تیارو ته خیږي دا کېږي هغه میډیا ټول خبر ورکوي چې دغه پوځ دلته راغلی او د دې نه وته، لکه څنګه چې د افغانستان نه وته اخري دغې پورې په جهازونو ته چې ختل دا اعلان وشو دا وخت او جهازونو ته وختل او د پاکستان خواته پرواز وکړ. اما دوی چې کله اسلام آباد ته ورسېدل پس له هغې نه تر ننه دا معلومات نشته چې دا کسان چیرته لاړل. د دې متعلق 2-3 خبره دي، ځکه چې امریکا په پاکستان کې 2 داسې اډې لري چې هلته یو ځای کې 15,000 او په بل ځای کې 10 نه تر 15,000 کسان ځای په ځای کولی شي. یعنې د اسلام آباد سفارت د امریکې چې دی د ده په بیسمنټ او دې ځایونو کې کم از کم دی د 15,000 کسانو پورې ځای لري او په کراچۍ کې د 10,000 نه زیات کسانو ته دوی ځای لري او دا ویل کېږي دا دوی همدې ته جوړ کړي دي چې دوی د آینده پلانونو لپاره دلته خپل پوځ په ځای کوي، څوک به پرې پوهېږي نه. بل دا دی چې کله دا نظامیان پاکستان ته لاړل هلته دوی خپل د لباسونه یونیفورم ویسته او دی په عادي حالت د CIA دغه فعالیتونو ته چې الته لري په هغه کې ګډ شوي دي الته دي او دی الته کار کوي. بله خبره دا د ویل کېږي چې دغه 3,500 کسان کېدای شي چې کراچۍ او اسلام آباد کې نه بلکې دغه د پاکستان د کشمیر د لارې ګلګت بلتستان نه په دغه سیمه چې د واخان ده چې هم پاکستان سره نښتې ده هم د چین سره او هم د تاجکستان د بدخشان د واخان په سیمو سره نښتې ده، ځکه واخان یو برخه دې غاړه ده یو برخه هغه غاړه ده. نو کې ویل کېږي دا الته هم متمرکز کړلی شوي دي. والله اعلم
په دې باندې کافي معلومات نه لرو، خو د دې کسانو د پاکستان د تکم معلومات نشته دی. بل خبر زمونږ قدرمن یو ورور د الحقیقه په نامه باندې کړي، الحقیقه یو په نامه کړي دا چې وی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو دغه ډیر زیات شوی دی، د ترافیکو د قانون احترام نه کیږي او د دې تطبیقول نه کیږي او دلته باید دوی دا قانون تطبیق کی او څه جرمانه ولګي. نو ماته ویل چې په دې خبره کله دغه کې ځکه مصیبتونه ډیر زیات شوی دي او خلکو ته ډیر زیات ضرر رسیږي په دې بابت کې د قانون د تطبیق او د جرمانه سره باندې باید عمل وشي. په دې کې قدرمن ورور تاسو سره موږ ټول شریک یو چې دا واقعا ډیر غمجنه او خطرناکه مسله ده. هر ورځ موږ تاسو لوی پیښې د کابل قندهار په لارې، هرات قندهار په لارې، کابل مزار په لارې او کابل ننګرهار په لارو باندې او د نن ښار کې هم دا ترافیکي واقع او دا شان ګورو د کې واقعا د ترافیکو د قانون مراعات د ډرایورۍ د قانون چې تیز رفتاری ونشي دغه ټول لازمي دي او د دې تطبیق لپاره یو مسله ده چې دغه مجرمین چې دغه تخطی کوي د په نیولو کې چیرته په دې پیسې جرمانه ولګيږي نو د دې شي مخنیوي کېدای شي او د کېدای شي دغه شي نه ده چې د خلکو مرجوبله کم شي. کاملا دقیق خبره ده د تاسو پیغام د دې برنامه لارې نه خلکو ته او د امارت اسلامي ته ورسول شو تر څو هغه په دې حق له اقداماتو کې او د ترافیکي دغه مخاونيسي او په دې کې اکثرا ډیر کسان هغه ډرایوران دي چې لایسنس ودان نه لري ورکتوب نه په ډرایورۍ په شاګردۍ لوي شوی دي، غټ موټرونه په لوی لارو کې چلایي، تیز رفتار کوي. سرکونه زمونږ هغه سي لوی وسی نه دي چې هایویګانې وسی او د سفر په آرام وشي کولای، باعث د خطر او اکسیډنټ کیږي چې خلک پکې وژل کیږي. د دې مخنیوي لازمي دی. او د تاسو اخیری پوښتنه د ذکر الله زادران ورور ده. دا ورور وایي چې زه په دې خبره کې تاسو سره هم فکر نه یم چې طالبان اسلحه نشي جوړولای، که دا اسلحه جوړولو دومره کار سخت وای او د دومره لوړو زده کړو ته ضرورت او اړتیا درلودله نو بیا څنګه کېدای شي چې د پاکستان په کورمه ایجنسۍ کې عادي وګړي موډرن اسلحې جوړي؟ دا چې دا سم دا چې دوی دا اسلحې جوړي او دوی دا سم کاملا په دې حق لکه زده کړې هم نه لري او ډېر بې سواده خلک دي خو دوی دا موډرن اسلحې جوړي. مونږ پوهیږو چې کار حتما ور باندې شروع کړی د اسلامي امارت، خو نه غواړي چې دا موضوع رسنیزه کړي. قدرمن وروره خبره د موډرن اسلحې ده. تاسو چې په کورمه ایجنسی یا خیبر ایجنسی یا په خیبر پختونخوا کې چې هغه وړوکي کوم فابریکې فعال دي او اسلحې جوړي، اول خو هغه اسلحې سټانډرډ نه دي. هغه تاسو معلومه ده چې لږ ډزې وشي هغه دغه ګرميږي چوديږي. دویمه خبر ده چې هغه اسلحې د یو ډیزاین او د یو صحیح پلان دی نه دي جوړې شوی. بل دا دی چې د هغه موډرن وسله اسلحه هغه ته نشي ویلای. اسلحه تاسو بیا هم د ټوپک او د حساب د دغه یادونه کړې. موډرن اسلحه نه چې موږ ته دوستان وایي چې افغانستان به جوړ کی وزارت دفاع، هغه لوی میزایلونه دي، دافع هوا ده او فرزند ایر تو سپیس تو ایر دغه دی راکټونه دي، ایر تو ګراوند دي، ګراوند تو ګراوند دي، سرفیس تو سرفیس دي. هغه میزایلونه دي چې هغه موډرن ټکنالوژي ده، په هغه پادي وسایل او په لاس باندې نه جوړیږي. هغه لپاره لوی کار پکار دی، هغه ته لوی علم پکار دی، هغه ته د ساينس په حساب پرشته کې تر ډاکټورا پورې ضرورت شته چې هغه تر څو هغه میزایلونه. تاسو بیا خبره ولې ټوپک ته؟ ټوپک خو موډرن اسلحه کې نه راځي. ټوپک خو نشي کولای ستاسو د مملکت نه دفاع وکړي. خو بیا لاس په لاس جنگ شو او په باجوړ کې په کورمه ایجنسی کې په خیبر ایجنسی د زینو کې دا کوم اسلحې جوړي. اخو میزایل نه دي، اخو دافع هوا نه دي، اخو راکټونه نه دي، هغه خو دا وړي سپکې اسلحې دي چې جوړيږي او هغه کوم هغه درست نه دي، هغه سټانډرډ نه دي، هغه په د لوی اسلحو او د دنیا په جنگ کې په مارکیټ کې مقابله نشي کولای. مونږ کله چې د موډرن اسلحې مثال ورکو دغه میزایلونو او راکټونو چې تاسو د د امریکا، د اسرائیل، د اروپا، بالخصوص د فرزند پاکستان سره چې ګوري شاهین 1 دی، شاهین 2 دی، همدارنګه غوري دی، همدارنګه عبدالي راکټونه دي، همدارنګه فرزند د هندستان راکټونه دي، د ایران راکټونه دي. دا موډرن سټانډرډ راکټونه دي. داخل کې چې جوړي هغه لوی تحصیلات لري، علم لري، فابریکې ورته لري، وسایل ورته لري. بیا هم تاسو بیا په غلطه باندې استئ. دا نظر تاسو صحیح نه دی. هغه اصلي ته تاسو موډرن اسلحه او هغه اسلحه نه ده. اسپک
برقي اسلحې دي، لاسي اسلحې دي او ټوپک دی. ټوپک په مدرن اسلحه کې نه حسابېږي، په میزایل کې، په دافع هوا او په ستراتیژي د لوی جنگونو کې نه استعمالېږي او نه استفاده ترې کېږي. فلهذا ستاسو دا موقف صحیح نه دی او امارت اسلامي کار په هغه وخت کې پیش شروع کوي چې دې سره د فابریکې او دا اوسي. زه فکر نه کوم چې دې په دې شانو کار شروع کړي او یا څوک ورته ولري چې په دې کار شروع کړي. کوم وسایل چې پخواني وو چې دوی جوړ کړل هغه د انجینر تخنیکی کسان دي چې ترمیم کولی شي. ترمیم کول د موټر یو مستری په ذریعہ باندې او تولید کول د اسلحې د هغې لپاره وسایل او فابریکې د ځمکه تر اسمان فرق لري او په دې باید تاسو پوه شئ. برنامه ایله د وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.